سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. د چین د بیجینګ شاوخوا یو دیوال دی چې لوی دیوال ورته وایي، یعنی د ګریټ وال. او دا دیوال چې دی د 20,000 کیلومترو نه اوږد دی او د غرونو په سرونو یې جوړ کړی دی. دا د 3 میلادي پیړۍ نه شروع تر 18 میلادي پورې، البته د 3 میلادي پیړۍ مطلب قبل المیلاد دی او تر 18 میلادي پورې د میلاد نه وروسته وخت کې، یعنی د زرګونه کلونه وخت نیولی دی چې دا جوړ شوی دی. او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې د چین امپراتوران او باچاهان په هغه وخت کې د بهرنیو له یرغل او له جګړو وساتلی شي. نو ځکه د دې دیوال په جوړولو دومره وخت تیر شو او دا چې اوږده هم دی او لوړ هم دی. اوس دا د نړۍ د عجایبو په ډله کې دی او د افغانستان نه نیولې تر کمبودیا او مالیزیا او امریکا او استرالیا او تر ټولې دنیا پورې په خپله چینایان دلته رادرومي او ګوري یې راپورته کېږي. زه هغه له لرې ځایه راپورته شوم او څوک چې دغې څوکې ته راورسېږي بیا نو د دوی په کلچر کې دې سړي ته اتل ویل کېږي. نو ستاسو ورور هم په اتلانو کې راغی او چینایان حتما خوشحاله دي چې دغه د یو بل سړی هم د دوی هیواد ته او دغه لوی دیوال ته وروخوت او ورزیات شو. نو راځئ لږ ننداره تاسو هم راسره وکئ او که حوصله لرئ لږ راسره کوشئ. زه خو راوختلم او خولې هم یم لږ څه، خو کیدای شي په کوزولو کې یا په کته کېدلو کې ستونزه نه وي. نو دا دیوال هم کیدای شي راسره وګورئ لږ لږ. مثلا داسې فکر وکړئ چې دغه دیوال په لوړه څوکه باندې اوس موږ یو، دغسې دا دیوال تللی دی، وینې لاندې تللی دی، بیا بیرته ختلی دی، بیا کوز شوی دی، بیا ختلی دی او کوږ وږ د مار په شکل د غرونو په سرونو هغسې پسې تللی دی او دا د چین شمالي برخه ده. نو که حوصله لرئ ملګرو راسره شئ، که څنګه که خوښه مو راځئ داسې به پرې ورځو لاندې، ځکه د راختلو ستونزه وه، سړی ستړی کېږي خو د کوزېدلو ستونزه نشته. نو بس که خوښه مو وي راځئ. دا دیوال خو وینئ څومره پلن دی، وینئ له دغه ځای نه نیولې دغسې تر دغه ځایه پورې پلن دی. دا ګورئ دا کیدای شي په ځینو ځایو کې له دې هم پلن وي تر دغه ځایه پورې. او اوږد خو نو خپله پوهېږئ له 20,000 کیلومترو زیات اوږدوالی لري. دغسې پسې ځي 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 ځي. یو برج هلته جوړ کړی دی، ورته یو هغلته جوړ کړی دی، وینې بیا داسې ځي 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 یو هغلته دی، وینئ دلته همداسې پسې ځئ نو او دې خواته بیا لاندې تللی دی، بیا بله برخه یې بېله شوې ده هغلته ده، وینې دا یو برخه یې دغلته یو برج جوړ کړی دی، وینې برج بله برخه ده. هغه جګه څوکه یې دغه ده لکه چې ما مخکې درته وویل دا دا خو به هم در وښیم. وینئ دا دغه دیوال ښی برخه ده، ښی لوری دی. او دا هم وینې دا سړی ګورئ ښه په امسا راختلی دی. غواړي چې دا وښیي چې زه له چا کم نه یم، تکړه یم، نه معیوب یم، نه ضعیف یم، نه معذور یم، نه معلول یم. نو دا ښه خبره ده. په دې ځای کې ګورئ خلک دا ځای هم دا نور منطقې دا نورې سیمې نقطې ښې ورته ښکاري. بیا دلته یې کمره ایښې ده، د دې ځای نه عکاسي کوي.
او بله کیسه مې رښتیا درته کوله ملګرو، تاسو راځئ چې زه لږ څه یو بل شی هم در وښیم. هغه کسان چې ستړي وي یا ضعیف وي او یا حوصله نه لري، د هغو لپاره دلته دغسې ګاډي جوړ کړي دي. او هلو هلو سلام سلام، ستړی مه شي، ځوانه وینې دا هم خیږي، دا ګورئ دا هم پورته کیږي. آفرین آفرین نو وینې دغه مېرمنې هم عمر یې کم نه دی، خو بیا هم دغه دي روانې دي او په کیسه کې نه دي. دا یو ډول په اصطلاح په ځان باور دی چې خلک یې لري او وایي چې زه کولی شم دا کار وکړم، یوه ننګونه ده په اصطلاح. ښه هغه خبره رانه هېره نه شي. ما درته ویل چې هوایي ګاډي دی، په انګریزۍ کې ورته کیبل کار وایي، دغلته به یو معلوم شوی درته وینې دغه د یو روان دی، وینې دا بیا نو که څوک حوصله نه لري بیا په دغه هوایي ګاډو کې دوی سپرېږي، تر دې ځایه راخېږي. خو طبیعي ده چې پیسې به ورکوي نو مفت، خو نو خپله پوهېږي نشته. خو یو شی دی چې څوک چې مثلا عمر یې زیات وي او یا مشکل لري یا تکلیف لري، هغوی بیا مفت وي، هغو نه پیسې نه اخلي. راځئ چې لږې له نږدې در وښیم دا هوایي ګاډي دغه دی که دلته صحیح معلومیږي دغه دی. وینې دا درېږي چې دغسې دغه وینې له دې خوا ور روان دی، دا دی له دې خوا ور روان دی، لاندې کوزېږي، هغه له پاس راخېږي. نو بیا تاسو دغه غونډۍ نه په دغو ګاډو کې راختئ او یا کوزېدی شئ. که نه وي خو دغه د اخته دي، خلک څوک هم نه دی خراب راخېږي او تر هغه ځایه پورې ځانونه رسوي. وینې تر هغه سره پورې مطلب چې راسره ستړي نه شئ ملګرو. او زه غواړم چې دا خبره مې ځکه درته کوله چې دلته طبیعت ښکلی دی، غرونه دي، وینې شنه غرونه دي او دلته لوی امپراتورۍ تېرې شوي دي چې دغه غرونه یې جوړ کړي دي. خو طبیعي ده چې انسانانو پکې زحمت ایستلی دی او ډېر کسان به کېدی شي پکې مړه شوي. د افغانستان سره یې مقایسه شی کېدی شي. که فکر مو وي په کابل کې دغسې د غره په سر باندې غرونه شته. دا د ګذرګانه چې تاسو که ګذرګاه ته څوک تللي وئ په هغه ځای کې چې وګورئ د ګذرګاه خوا ته چې ځئ په کیڼه خوا کې د پل ارتن شاوخوا کیڼه خوا کې ستاسو غر چې دی د دې غره په سر همدغسې یو دیوال تېر شوی دی او دا دیوال هغه بالا حصار خوا ته تللی دی. دا د کوشانیانو د وخت د رتبیل شاه، زنبیل شاه او زنبورک شاه د وخت دیوالونه دي چې هغه یې هم د همدې لپاره جوړ کړي وو چې د دښمنانو نه د ځان ساتنې په خاطر. او یو روایت خو لا دا دی چې کارونه یې پرې کول او که چا به سم کار نه کاوه یا به د دوی نه خوښېدل هغوی به یې همالته په ژوندي ښخول په دغو دیوالونو کې. نو دا چې څومره رښتیا ده که نه، خو داسې یوه کیسه ده تېره شوې ده. ورځئ نو په خدای مو سپارمه، تر بیا.